بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د انګلیش ګرامر یو ډیر زیات اهم ټاپک شروع کړی دی د کلازز په باره کې. د دې په باره کې مونږه یو لیسن پارت 1 مونږه الریډي کړی دی چې په هغې کې مونږه ښه تفصیلي ذکر کړی دی چې کلاز څه ته ویل کېږي او بیا د کلاز چې کوم دوه مین قسمونه دي هغه دی انډیپندنت کلاز او ډیپندنت کلاز. دا مونږه په پارت 1 کې ښه په تفصیل سره کړی دي. که چا تر اوسه پورې پارت 1 نه یې کتلی نو مهرباني وکړئ اول هغه پارت 1 خامخا وګورئ، ګنې تاسو به بیا په ننني لیسن باندې بالکل نه پوهیږئ. صحیح ده، ځکه چې نننی لیسن زمونږ دی پارت نمبر 2 او په دې کې به مونږه د ناون کلازز په باره کې تفصیلي ذکر کوو. خو په ناون کلازز کې چې کله د ډیپندنت کلاز یا د انډیپندنت کلاز ذکر راځي نو زه به بیا د هغې په تفصیل کې نه ځم چې انډیپندنت کلاز څه ته ویل کېږي او ډیپندنت کلاز څه ته ویل کېږي، ځکه چې دا ټول مونږ په پارت 1 کې الریډي کړي دي. نو ځکه زه تاسو ته بیا وایم که چا تر اوسه پورې پارت 1 اوس نه یې کتلی نو پلیز دا ویډیو اوس بنده کړئ، اول پارت 1 وګورئ او هغې نه پس بیا دا ویډیو وګورئ. صحیح ده. ښه راځو مونږ خپل ننني لیسن لا ناون کلازز. اوس اول به مونږ په دې ځان پوهه کوو چې ناون کلاز په اصل کې ویل کېږي څه ته. نو د دې ډیفینیشن تاسو داسې کولی شئ چې a noun clause is a dependent clause which acts as a noun. د دې مطلب دا دی چې noun clause یو dependent clause وي کوم چې د noun په ځای باندې کار ورکوي. صحیح ده، کم چې هم هغه کار ورکوي کم کار چې یو ناون ورکولی شي. صحیح ده، په اسانو الفاظو کې تاسو د یو ناون په ځای باندې په یو سنټنس کې پوره ناون کلاز هم استعمالولی شئ او همدغه شانتې تاسو د یو کمپلیټ ناون کلاز په ځای باندې صرف ناون هم استعمالولی شئ، ځکه چې ناون کلاز د ناون په ځای باندې کار ورکوي. صحیح ده، نو دا دواړه تاسو د یو بل په ځای باندې را بدلولی شئ. صحیح ده. اوس تاسو ته ما په دې ډیفینیشن کې یو خبره وکړله او دا خبره په خپل ذهن کې پخه کېدوئ په اوله کې چې ناون کلاز به یو ډیپندنت کلاز وي او ډیپندنت کلاز مونږ په پارت 1 کې کړی دی. صحیح ده. اوس په ډیپندنت کلاز کې زمونږ سره سبجیکٹ به هم وي او ورب به هم وي. خو ډیپندنت کلاز هغه کلاز ته ویل کېږي چې په کم کې به سبجیکٹ او ورب هم وي خو د هغې باوجود هغه پوره خپل تھاټ نشي پیش کولی، هغه پوره آیډیا نشي ورکولی، هغه موږ ته پوره خبره نشي کولی، هغه خبره نیمګړې وي، موږ په هغې باندې نه پوهېږو، ځکه هغې ته ویل کېږي ډیپندنت کلاز. نو اوس هغه ډیپندنت کلاز کوم چې د ناون په ځای باندې موږ په یو سنټنس کې استعمالولی شو، د ناون په ځای باندې کار ورکوي، هغه ډیپندنت کلاز ته بیا ویل کېږي ناون کلاز. اوس ناون څه ته ویل کېږي دا خو به کم از کم تاسو ټول له درځي چې ناون از د نیم اف ا پرسن، ا پلیس، ا تھنګ اور ان آیډیا. ناون د انسانانو نومونو ته یا صحیح ده یا دغه شانتې د ځایونو نومونه یا دغه شانتې د څیزونو نومونه وي هغې ته ناون ویل کېږي او یا آیډیاز وي. صحیح ده، کوم چې کنسپچوال تھاټس وي. آیډیاز مطلب دا دی چې فرض که یو نظام دی، صحیح ده، نو د هغې خو داسې څه وجود نشته دی که نه، خو هغه یو تھاټ دی، یو آیډیا ده. څنګه مثال په طور جمهوریت دی، دا یو آیډیا ده، یا انقلاب دی، ریولوشن دی، دا یو آیډیا ده. دا ټول ناونز دي. اوس په یو سنټنس کې ناون فرض که زه تاسو له یو اگزامپل په اوله کې درکړم چې تاسو صرف په ناون باندې پوه شئ. فرض که زه وایم چې آی سی کارز، زه ګاډي وینم. اوس تاسو دې سنټنس ته وګورئ، دا یو سمپل سنټنس دی. په دې کې زموږ سره آی دی سبجیکٹ، سی دی زموږ سره ورب او کارز زموږ سره ناون دی، ځکه چې دا هماغه د نیم اف ا تھنګ دی. صحیح ده، کارز. نو اوس ګاډي ناون دی. نو په دې کې تاسو اوس وګورئ زموږ سره په یو سنټنس کې سبجیکٹ، ورب او ناون راغلی دی. اوس دلته کې دا یوه خبره یاد ساتئ چې ناون په سنټنس کې په هر ځای کې راتلی شي. ناون په سنټنس کې د سبجیکٹ په ځای باندې هم راتلی شي، ناون په سنټنس کې د آبجیکټ په ځای باندې هم راتلی شي. څنګه چې په دې کیس کې ما تاسو ته ووایي چې آی سی کارز، نو په دې کې تاسو وګورئ کارز د ورب نه پس راغلی دی، دا د آبجیکټ په ځای باندې راغلی دی. نو ناون په سنټنس کې په هر ځای کې استعمالیدی شي، ناون په مینس کې هم استعمالیدی شي. صحیح ده، ځکه چې دا یو ناون دی. نو اوس دا یو پوینټ په خپل ځای کې کېدو، د دې بیا وروسته ذکر راځي چې ما دا خبره ولې کړې وه. صحیح ده. اوس زه تاسو له په اوله کې د دې ناون کلاز یو اگزامپل در کوم او بیا به د هغې نه پس موږ نور ایکسپلینیشن لځو. صحیح ده. په اوله کې تاسو صرف په یو اگزامپل باندې ځان پوه کړئ، نو تاسو ته به راتلونکي چې کوم ایکسپلینیشن وي هغه به تاسو ته بیا ډېر اسان وي. فرض که زه یو اگزامپل اخلم او زه ووایم چې he knew how it broke، هغه ته پته وه چې دا څنګه مات شوی و. داسې یو سنټنس دی. اوس تاسو په دې سنټنس کې وګورئ چې
په دې کې زمونږ سره سبجیکټ دی هی، او بیا زمونږ سره دی نیو زمونږ سره دی ورب، او بیا ما څه ویلی دی چې he knew how it broke. هغه ته پته وه چې دا څنګه مات شوی و. اوس how it broke دا په اصل کې یو ناون کلاز دی. صحیح ده؟ ناون کلاز دا په دې باندې دی په هر یو کلاز کې تاسو ته ما په تیر لیسن کې ویلی چې په هر یو کلاز کې که هغه انډیپینډنٹ کلاز وي او که هغه ډیپینډنٹ کلاز وي په هغې کې به سبجیکټ او ورب خامخا وي. صحیح ده؟ نو اوس تاسو دې کلاز ته وګورئ کوم چې ناون کلاز دی په دې سنټنس کې how it broke. نو په دې کې تاسو وګورئ په دې کې زمونږ سره it په دې کې زمونږ سره سبجیکټ دی او broke زمونږ سره په دې کې ورب دی. نو دا یو کلاز خو دی، خو دا څنګه کلاز دی؟ دا یو ډیپینډنٹ کلاز دی. ځکه که فرض که زه دا ټوله خبر راواخلم چې how it broke د دې مطلب دا دی چې دا څنګه مات شوی و. نو اوس دا انکمپلیټ خبره ده، دا نیمګړې خبره ده. موږ په دې پوره خبره باندې نه پوهېږو چې زه د څه په باره کې ویل غواړم چې دا څنګه مات شوی و. نو دا نیمګړې خبره ده. نو ځکه دا ډیپینډنٹ کلاز دی او په دې ټیم کې تاسو وګورئ دا راغلی دی په یو سنټنس کې چې په هغې کې زمونږ سره اول زمونږ سره انډیپینډنٹ کلاز دی چې هغه دی he knew. دا یو انډیپینډنٹ کلاز دی ځکه چې په دې کې زمونږ سره یو سبجیکټ دی او یو ورب دی او دا په خپله باندې پوره خبره ده. صحیح ده؟ نو دا یو انډیپینډنٹ کلاز دی. he knew هغه ته پته وه، پوره خبره دی. صحیح ده؟ نو داسې سنټنسز چې په هغې کې یو انډیپینډنٹ کلاز وي او یو ډیپینډنٹ کلاز وي نو دې ته ویلی کېږي کمپلیکس سنټنسز. د دې ناون کلازز نه پس چې کله موږ د کلازز دا لیسن ختم کوو د هغې نه پس به بیا موږ انشاءالله د سنټنسز سټرکچر په باره کې به هم موږ لیسن کوو. نو د هغې دپاره تاسو د اوس نه په دې یو باندې پوه شئ چې هغه سنټنسز چې په هغې کې یو انډیپینډنٹ کلاز وي او یو ډیپینډنٹ کلاز وي او بیا هغه پوره معنی ورکوي نو داسې سنټنسز ته ویلی کېږي کمپلیکس سنټنسز. نو اوس تاسو چې کله هم دغه شانتي یو ناون کلاز په یو سنټنس کې وګورئ نو تاسو بیا په هغې باندې ټیسټ کولی شئ چې آیا تا صحیح ناون کلاز پیژندلی دی او که نه ته غلط شوی. نو ټیسټ به په هغې باندې ته څنګه کې ټیسټ به په هغې باندې ته داسې کې چې د دغه ناون کلاز په ځای باندې که مونږ یو پروناون ولګو. صحیح ده؟ پروناون څه ته ویلی کېږي؟ پروناون هم موږ په پارټس آف سپیچ کې کړي دي. که چا نه کتلي نو زموږ چې کوم پارټس آف سپیچ لیسنز دي په هغې کې لاړ شئ او پروناونز وګورئ. پروناونز دا ټول الفاظ دي کوم چې سبجیکټس وي زموږ فرض کا آی وی یو دی دا شانتي دا زموږ پروناونز دي یا هز هم دم اس دا ټول الفاظ چې کوم دي دې ته پروناون ویلی کېږي. که فرض که مونږ د دغه ناون کلاز په ځای باندې یو پروناون ولګو او د هغې نه بیا هم د انګلیش یو صحیح سنټنس جوړیږي چې په کم باندې سړی پوهېږي چې یاره دا صحیح سنټنس دی نو په هغه ټایم کې به بیا تاسو پوه شئ چې تا صحیح ناون کلاز پیژندلی دی. فرض که ما دا اگزامپل تاسو له درکړی و چې he knew how it broke. نو اوس تاسو د دې ناون کلاز په ځای باندې یو پروناون ولګوئ او بیا وګورئ چې د دې نه څه سنټنس جوړیږي. فرض که زه ووایم چې he knew him یو پروناون دی د هغه ټول ناون کلاز په ځای باندې ما صرف یو پروناون ولګو he knew him دا بیا هم صحیح سنټنس دی. د he knew him مطلب څه دی چې هغه پیژندو. صحیح ده؟ دا بیا هم صحیح سنټنس دی. یا فرض که د دې په ځای باندې زه یو بل پروناون ولګوم he knew it هم یو پروناون دی بیا هم دا صحیح سنټنس دی. he knew it هغه ته د دې پته وه. صحیح ده؟ نو بیا ته هم صحیح سنټنس جوړیږي. نو دغه شانتي تاسو ټیسټ کولی شئ چې د کم ناون کلاز په یو سنټنس کې راغلی وي د هغې په ځای باندې که تاسو یو پروناون ولګوئ او بیا ته هم د انګلیش صحیح سنټنس جوړیږي نو بیا تا صحیح ناون کلاز پیژندلی دی. صحیح ده؟ اوس دلته کې یو ډېر اهم پوینټ او دا خبره په خپل ذهن کې پخه کېدوئ ځکه چې دا بس تاسو همیشه په کار راځي چې ناون کلاز مونږ ته د دوو خبرو جواب راکولی شي. یا به مونږ ته دا د وټ جواب راکوي او یا به مونږ ته د هو جواب راکوي. د وټ مطلب دی څه او د هو مطلب دی څوک. نو کله چې هم په یو سنټنس کې ناون کلاز راغلی وي نو هغه به مونږ ته یا د دې دواړو جواب راکوي یا په دې کې مونږ ته د یو جواب راکوي. صحیح ده؟ فرض که تاسو ته ما چې دا کم اگزامپل درکو he knew how it broke نو اوس تاسو په دې باندې دا رول اپلای کوئ دا کم چې ما اوس تاسو ته ووایي چې دا به مونږ له یا د وټ جواب راکوي او دا به مونږ له یا د هو جواب راکوي. نو فرض که هم دغه سنټنس زه واخلم او زه ویم چې he knew what هغه ته د څه پته وه. صحیح ده؟ نو د دې جواب زموږ سره څه دی؟ he knew how it broke هغه ته د دې پته وه چې دا څنګه مات شوی و. نو دې موږ له د what جواب راکو
او یا هم دغه شانتي د دې ناون کلاز په ځای باندې مونږ ناون هم استعمالولی شو، ځکه چې ما تاسو ته په اوله کې په ایکسپلینیشن کې دا ویلی وو، په انټروډکشن کې دا ویلی وو چې ناون کلاز د ناون په ځای باندې راځي. فرض که هم په دې سنټنس کې زه وایم چې هی نیو امجد یا هی نیو عایشه، صحیح ده، هغه امجد پیژندو. نو تاسو اوس وګورئ په دې ټیم کې هم د دې نه صحیح سنټنس جوړیږي که مونږ د دې کلاز په ځای باندې پروناون ولګو او یا په دې بل اگزامپل کې مونږ د هغې په ځای باندې ناون ولګو، بیا هم د هغې نه صحیح سنټنس راځي. نو دا خبره یاد ساتئ چې ناون کلاز به مونږ ته د دې دوو خبرو جواب راکوي، د وټ او د هو، صحیح ده. ښه، اوس راځو لږ شانتې مخکې. ناون کلاز د 3 قسمه الفاظو نه شروع کیږي. په هغې کې یو دی دیٹ. ناون کلاز یا به هغه د دیٹ نه شروع کیږي او یا به هغه د کوېسچن ورډ نه شروع کیږي، یا ورته په اسانو الفاظو کې د WH ورډز ویلې کیږي، صحیح ده. هغه الفاظ کم چې د WH نه شروع کیږي، زیات تر د WH نه شروع کیږي. مثال په طور what, why, when, where, which، صحیح ده، دا ټول WH الفاظ دي. نو یا به د دې نه شروع کیږي او یا به هغه ناون کلاز د if او یا د whether نه شروع کیږي. نو د دې 3 قسمه الفاظو نه ناون کلاز شروع کیږي. د دې نه به تاسو په اسانه باندې معلومولی شئ په زیات تر کیسز کې داسې وي چې هغه ناون کلازز به په دې 3 قسم الفاظو کې د یو لفظ نه شروع کیږي، صحیح ده. اوس ضروري نه ده، په ځینو موقعو باندې پکې لږ شانتې کنفیوژن راځي، خو جنرل رول هم دا دی چې زیات تر ناون کلاز د دې 3 قسمه الفاظو نه شروع کیږي. خو په هغې کې به هم بیا مونږ دې ته ګورو که هغه ناون کلاز مونږ د وټ او د هو جواب راکوي، نو بیا به کنفرم شي چې دا به ناون کلاز وي، صحیح ده. ښه، اوس به مونږ په نمبر باندې دا 3 قسم ناون کلازز کوو، صحیح ده. اول به مونږ کوو هغه ناون کلازز کم چې د دیٹ نه شروع کیږي. دغه شانتي ناون کلازز کم چې د دیٹ نه شروع کیږي، هغې ته تاسو په اسانو الفاظو کې ویلی شئ د دیٹ ناون کلاز، صحیح ده. هغه ناون کلاز کم چې د دیٹ نه شروع کیږي. اوس د دیٹ مطلب په پښتو کې راتلی شي چې، صحیح ده، یا چې کوم، صحیح ده. دغه شانتي د دې معنی په پښتو کې راتلی شي. اوس تاسو له یو څو اگزامپلز درکوم، نو انشاءالله تاسو به په دې باندې پوه شئ، صحیح ده. فرض که زه یو سنټنس وایم چې I see that cars are parked here. زه وینم چې ګاډي دلته کې پارک شوي دي، ګاډي دلته کې ولاړ دي، صحیح ده. اوس تاسو دې سنټنس ته وګورئ I see that cars are parked here. نو اوس د دیٹ مطلب څه راځي؟ چې، صحیح ده. اوس تاسو وګورئ دلته کې دا زمونږ سره یو ناون کلاز دی په دې کې. څنګه ناون کلاز دی زمونږ سره؟ ځکه چې مونږ په دې ټوله خبره باندې نه پوهېږو که فرض که مونږ صرف دا ناون کلاز راواخلو. هغه به څه راځي بیا؟ that cars are parked here. چې ګاډي دلته کې ولاړ دي. نو دا اوس یو ډیپینډنټ کلاز دی، ځکه چې موږ په دې خبره باندې پوره نه پوهېږو چې زما د دې خبرې څه مطلب دی چې ګاډي دلته کې پارک شوي دي. د دې یوه حصه میسنګ ده، کمپلیټ خبره نه ده، صحیح ده. نو ځکه دا یو ډیپینډنټ کلاز دی او دا یو ناون کلاز دی، ځکه چې دا زموږ سره په سنټنس کې په کوم ځای کې راغلی دی؟ د ناون په ځای باندې راغلی دی. ځکه چې په دې سنټنس کې تاسو که وګورئ I see that cars are parked here، په دې کې زموږ سره I سبجیکټ دی، سی زمونږ سره ورډ دی او د ورډ نه پس زمونږ سره دا کم ناون کلاز چې راغلی دی، دا ټول ناون کلاز د یو ناون په ځای باندې کار ورکوي. فرض که دا سنټنس داسې هم ویلی شم چې I see cars، زه ګاډي وینم، او دلته کې زه وایم چې I see that cars are parked here، زه وینم چې ګاډي دلته کې ولاړ دي، صحیح ده. نو تاسو اوس وګورئ په دې سنټنس کې دا پوره ناون کلاز د ورډ نه پس راغلی دی، کم چې زموږ سره په دې سنټنس کې سی دی. نو تاسو اوس وګورئ دا بیا په دې ټیم کې د ناون په ځای باندې راغلی دی او دا په دې ټیم کې د ناون کار ورکوي، حالانکه دا پوره یو کلاز دی. تاسو په اسانو الفاظو کې په پښتو باندې ځان داسې پوهی کړئ چې په دې ټیم کې دا یو غټ ناون دی. دا ټوله خبره that the cars are parked here، دا ټوله خبره یو ناون دی، صحیح ده. نو اوس په دې کې چې دا کم ناون کلاز استعمال شوی دی، نو دا ناون کلاز شروع شوی د کم ټکي نه دی؟ د دیٹ نه شروع شوی دی، نو ځکه دې ته ویل کېږي د دیٹ ناون کلاز، صحیح ده. اوس دلته کې 2-3 خبرې ډېرې اهم دي او دا د اوس نه په خپل ذهن کې کېدوئ، ځکه چې په باقاعده ټول ایکسپلینیشن کې به دا خبرې ډېرې اهم وي، صحیح ده. اولنۍ خبره خو دا ده چې کوم هم د دیٹ ناون کلازز وي، په دې کې مونږه که دیٹ مونږ لیکو او که مونږ پکې نه لیکو، د دې خبرې معنی بالکل نه بدلیږي. په انګلیش کې مونږه دا دیٹ د دې نه مونږ لرې کولی هم شو او مونږ یې ویلی هم شو، صحیح ده. زه فرض که داسې ووایم چې I see
cars are parked here. هماغه مطلب دی زه وینم چې ګاډي دلته کې ولاړ دي او یا I see that the cars are parked here. د دوانو خبرو مطلب بالکل یو شانتي دی. صحیح ده؟ نو اوس دلته کې تاسو وګورئ کوم چې خبره ما تاسو ته په اوله کې کړې و چې مونږ به د ټیسټ لپاره بیا په هغې باندې ګورو چې دا مونږ له د وټ او یا د هو جواب راکوي او که نه نو د هغې نه به مونږ ته بیا د ناون کلاز پته ولګي چې دا ناون کلاز دی او که نه تاسو هغه ټیسټ دلته هم کولی شئ. سنټنس ما تاسو ته ویلی و چې I see that the cars are parked here. دلته کې هم تاسو هغه ټیسټ وکئ. I see what؟ زه څه وینم؟ I see that the cars are parked here. زه وینم چې ګاډي دلته کې ولاړ دي. نو دلته کې هم تاسو وګورئ دا موږ له د وټ جواب راکئ. اوس ما تاسو ته یو خبره کړې وه چې ناون کلاز د ناون په ځای باندې کار ورکوي نو د دې وجې نه هغه په سنټنس کې په هر ځای کې راتلی شي. نو دغه شانتي هم ناون کلاز کیدی شي چې په هغې کې مونږ هغه ناون کلاز کم چې د دیټ نه شروع کیږي هغه مونږ د سبجیکټ په ځای باندې د سنټنس په اوله کې هم راوستی شو. خو هغه شانتي سنټنسز بیا کم چې هغه د دیټ نه شروع کیږي هغه په انګلیش کې دومره زیات کامن نه دي. هغه څوک نه استعمالوي دغه شانتي. نو زیات تر د دیټ والا کمی سنټنسز چې وي نو په دې کې بیا زیات تر هغه ناون کلازز د سنټنسز په اخیره کې راځي. صحیح ده؟ په اوله کې هم راتلی شي خو هغه په انګلیش کې ډېر زیات کامن نه دي. نو دغه شانتي کم چې دیټ والا ناون کلازز وي نو دا زیات تر د سنټنس په اخیره کې راځي. بیا له دې نه پس راځي هغه ناون کلازز کم چې د کوېسچن ورډز نه شروع کیږي یا تاسو ته ما په اوله کې ویلو کم چې د WH ورډ نه شروع کیږي ځکه چې په هغې کې زیاتره الفاظ د WH نه شروع کیږي. اوس په هغې کې کم کم الفاظ راځي which, when, where, why, what, who, whose, whom, whoever, however, whatever او whichever. نو دا الفاظ چې دي دا راځي هغه الفاظ چې د دې نه کله ناون کلاز شروع شي نو دغې ته مونږ وایو د WH word clauses. صحیح ده؟ یا د question word clauses. دا هم هغه ټول ناون کلازز وي. اوس د دې چې کوم ایکسپلینیشن دی نو دې ته هم په غور سره غوږ کېدی وای او دا ډېر زیات امپورټنټ دی. صحیح ده؟ خپل مازغه په دې ټایم کې لږ شانتې کولاو کوئ لږ سر وړه کوئ. صحیح ده؟ په دې کې ګوره زه تاسو له اول یو سمپل سنټنس در کوم یو اگزامپل در کوم. فرض که زه یو سوال وکړم ځکه چې دا کوېسچن ورډ دی نو زه غواړم چې تاسو اول په دې سوال باندې پوه شئ. صحیح ده؟ فرض که زه یو سوال وکړم او زه ووایم چې where is my car؟ زما ګاډی چېرته دی؟ صحیح ده؟ دا یو سوال دی. اوس تاسو دې سنټنس ته وګورئ په دې کې زموږ سره دی where زموږ سره کوېسچن ورډ دی. is په دې کې دی زموږ سره verb. my car په دې کې زموږ سره دی subject. صحیح ده؟ خو سبجیکټ د ورب نه پس ځکه راغلی دی چې دا کوېسچن سنټنس دی دا انټراګیټیو سنټنس دی. صحیح ده؟ په کوېسچن سنټنسز کې همیشه زمونږ ترتیب سره راځي اول ورب راځي او بیا سبجیکټ راځي where is my car. نو دغه شانتي زمونږ کوېسچن سنټنسز جوړېږي عام سنټنسز کمې جوړېږي. یا تا ته څوک وایي چې are you وقار خان؟ آیا ته وقار خان یې؟ نو په هغې کې تاسو وګورئ آر پکې د ورب ټو بي استعمال شوی دی. مین ورب هغه د سنټنس په اوله کې راغلی د هغې نه پس سبجیکټ راځي. آر یو سبجیکټ دی نو هغه د ورب نه پس راځي. نو دا خو زمونږ سره عام چې کوم مونږ کوېسچن سنټنسز لیکو نو په هغې کې زمونږ سره ترتیب دا راځي چې اول ورب راځي او بیا سبجیکټ راځي. صحیح ده؟ اوس فرض که هم دغه سوال دا کوم چې ما تاسو ته ووایي چې where is my car فرض که د دې په ځای باندې زه ووایم چې where my car is نو د دې خبرې بیا څه مطلب راځي؟ ګوره دا اوس په دې ټایم کې سوال نه دی ځکه د دې مطلب به څه راځي where my car is چېرته چې زما ګاډی دی. اوس د دې خبرې مطلب بالکل بدل شو او چینج پکې څه دی چې د سبجیکټ او د ورب ځای بدل شوی دی. where is my car زما ګاډی چېرته دی. where my car is چې زما ګاډی چېرته دی. صحیح ده؟ نو په دې کې بیا سوال نه دی. where my car is کې تاسو وګورئ په دې کې بیا ترتیب سره راځي where question word my car subject راغی او my car او is راغی بیا کوم چې main word دی هغه بیا راغی د subject نه پس په اخره کې راغی. صحیح ده؟ نو دغه شانتي تاسو اوس وګورئ بیا دا یو سوال نه دی بلکې دا یو سټیټمنټ دی دا یو خبره ده یو بیان دی. خو اوس که فرض که زه داسې ووایم چې where my car is نو دا بیا یو ډیپینډنټ کلاز دی. ډیپینډنټ کلاز په دې باندې دی چې په دې خبره باندې زه پوره نه پوهېږم چې زما ګاډی چېرته دی.
نو اوس دا خو زه سوال خو نه کوم، زه خبره کوم، خو دا خبره مکمل نه ځکه چې د دې خبرې څه مطلب دی چې زما گاډی چرته دی. صحیح ده؟ زه چاته څه خبره کول غواړم او د هغې په باره کې زه وایم چې زما گاډی چرته دی. صحیح ده؟ نو دا هم په دې ټیم کې یو ډیپینډنټ کلاز دی. اوس ډیپینډنټ کلاز خو دی ځکه چې په دې کې سبجیکټ هم شته دی او ورب هم شته دی، خو دا ډیپینډنټ کلاز شروع شوی د کوم ټکي نه دی؟ د WH ورډ نه شروع شوی دی، د ویر نه شروع شوی دی. نو دغه شانتي کم چې ناون کلازز وي، کم چې د WH ورډ نه شروع کیږي، نو هغې ته مونږ وایو د WH ورډ یا د WH ناون کلازز. صحیح ده؟ کم چې زمونږ اوس ټاپک دی. نو چونکې دا یو ډیپینډنټ کلاز دی، نو دا بیا خپله پوره معنی یوازې نشي ورکولی. صحیح ده؟ نو په دې خبره باندې د پوهې کېدو دپاره مونږ ته بیا د یو انډیپینډنټ کلاز ضرورت وي، نو بیا به د هغې نه کمپلیټ سینټنس جوړ شي. فرض که زه ووایم چې I wonder where my car is. زه حیران یم چې زما گاډی چرته دی. مطلب زه حیران یم چې یار زما گاډی ما دلته ودرولې اوس نشته دی، زه حیران یم چې زما گاډی چرته دی. I wonder where my car is. نو دا اوس بیا کمپلیټ خبره شوله. اوس زه په دې خبره باندې پوه شوم چې زما د هغې خبرې څه مطلب و چې where my car is. I wonder where my car is. زه حیران یم چې زما گاډی چرته دی. نو اوس تاسو دې کمپلیټ سینټنس ته وګورئ. په دې کې زمونږ سره دی I، زمونږ سره دی سبجیکټ، wonder زمونږ سره دی ورب، او د هغې نه پس بیا ما ناون کلاز لګولی دی. هغه ناون کلاز کوم چې شروع شوی د کوېسچن ورډ نه دی، د WH ورډ نه شروع شوی دی، هغه دی where. I wonder where my car is. زه حیران یم چې زما گاډی چرته دی. نو اوس زه په دې ټیم کې سوال نه کوم. صحیح ده؟ زه په دې ټیم کې سوال نه کوم، زه یو سټیټمنټ ورکوم. اوس دلته کې دا یو ډېر اهم پوینټ دی. صحیح ده؟ ډېر اهم پوینټ دی، ډېر اهم پوینټ دی. دې ته په غور سره غور کېدو. صحیح ده؟ ځکه راته ما 3 ځله وویل چې دا ډېر اهم پوینټ دی. په ډیپینډنټ کلاز کې، په ناون کلاز کې کوېسچن نشي راتلی. په ناون کلاز کې به مونږه سوال نه کوو. سوال که مونږه فرض که کوو هم هغه به راځي په انډیپینډنټ کلاز کې. په ډیپینډنټ کلاز کې نشي راتلی کوم چې زمونږ ناون کلاز راتلی شي. مثال په طور دا سینټنس زه داسې نشم ویلی چې I wonder where is my car. صحیح ده؟ که فرض که زه ووایم چې I wonder where is my car، صحیح ده؟ دا سینټنس غلط دی. ګرامیټیکلی دا سینټنس غلط دی، ځکه چې ما په دې ټیم کې کوم چې زمونږ ناون کلاز دی، کوم چې د کوېسچن ورډ نه شروع شوی دی، د هغې نه پس بیا ما ورب لګوو او سبجیکټ ما اخره ته بوتلی دی. نو دغه شانتې سینټنس خو کوېسچن سینټنس وي، څنګه چې ما تاسو له اول اگزامپل درکړی و چې where is my car، دا سوال دی. نو دا خبره چې I wonder where is my car، دا سینټنس غلط راځي. صحیح ده؟ دا یو خبره یاد ساتئ چې کله هم مونږه ناون کلاز په یو سینټنس کې استعمالو، نو په هغې کې به بیا په ډیپینډنټ کلاز کې به کوېسچن نشي راتلی. نو دا خبره به مونږه همیشه څنګه کوو؟ I wonder where my car is. is به آخره ته راځي. نو دا یو ترتیب په خپل ذهن کې یاد ساتئ چې په داسې سینټنسز کې به مونږه همیشه دې ته ګورو چې کوېسچن ورډ، سبجیکټ، ورب. کوېسچن ورډ به پیل راځي، بیا به سبجیکټ راځي، بیا به ورب راځي. I wonder where my car is. نو دا بیا سوال نه دی. دا په دې ټیم کې زه یو سټیټمنټ ورکوم، یا زه وایم چې I know where my car is. ما ته پته ده چې زما ګاډی چېرته دی. نو په دې خبره کې خو زه له چا نه څه تپوس نه کوم که نه، زه خو یو خبره کوم، زه خو وینا کوم چې ما ته پته ده چې زما ګاډی چېرته دی. I know where my car is. که فرض که زه ووایم چې I know where is my car، هغه سینټنس غلط راځي، ځکه چې where is my car دا کم ناون کلاس چې مونږ د ویر نه شروع کوو، د دې مطلب به دا راځي چې زه سوال کوم. او ما تاسو ته اوس ووایي چې مونږه په ناون کلاز کې مونږه سوال نشو کولی. که فرض که مونږ په دغه ټول سینټنس کې سوال کول غواړو هم، نو هغه سوال به بیا په انډیپینډنټ کلاز کې په دې اولنۍ حصه کې راځي، په ناون کلاز کې نشي راتلی. فرض که زه ووایم چې can you tell me where my car is، آیا ته ما ته ویلی شي چې زما ګاډی چېرته دی؟ نو بیا دا سوال شو، خو هغه سوال تاسو وګورئ، هغه سوال په انډیپینډنټ کلاز کې راغلی دی. د هغه سینټنس په اولنۍ حصه کې راغلی دی، په ناون کلاز کې نه دی راغلی. په ناون کلاز کې به خبره هماغه شانتې راځي، کوېسچن ورډ به راځي، بیا به سبجیکټ راځي، بیا به ورب راځي. نو ما تاسو څه ووایي چې can you tell me، دا یو سوال دی، آیا ته ما ته ویلی شي where my car is، چې زما ګاډی چېرته دی؟ نو تاسو په دې خبره باندې اوس پوه شوئ که نه؟ که فرض که مونږ سوال کول هم غواړو، نو هغه سوال به بیا په انډیپینډنټ کلاز کې راځي، په دې ناون کلاز کې، په دې ډیپینډنټ کلاز کې به نه راځي. او دا ډېر اهم پوینټ دی، تاسو به همیشه دې ترتیب ته ګورئ، کوېسچن ورډ، سبجیکټ او ورب به راځي. نو دا خبره په خپل ذهن کې کېدوئ چې دا څومره هم
کوېسچن ورډز دي. ما تاسو ته اوس لږ ساعت مخکې دا پوره لیست درکو. دا ټول الفاظ خو دي کوېسچن ورډز، سوالیه الفاظ دي. خو کله چې دا په ناون کلاس کې مونږ استعمالو نو هلته کې به دا د سوال د پاره نه استعمالیږي، د دې بیا مطلب بالکل بدل وي، دا به سټیټمنټ وي، دا به یو بیان وي. صحیح ده؟ نو زما په خیال چې په نننی لیسن کې دومره ایکسپلینیشن پوره دی، مونږ به په دې ځای باندې سټاپ کو. خو دا ټاپک لا کمپلیټ نه دی، د دې به دویم پارټ هم راځي چې په هغې کې به مونږ کم چې زمونږ پاتې دی لیسن د ناون کلاس په باره کې، نو هغه به انشاءالله مونږ پر نیکسټ پارټ کې به مونږ هغه کمپلیټ کو. صحیح ده؟ نو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.